د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په ښه توګه د نافذولو اړوند ولایتي کمیټې نوبتي ناسته وکړه. د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم په اساس د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د توشیح شوي قانون په ښه توګه د نافذولو په موخه د ولایت مقام په مشرۍ او د ولایتي ادارو په غړیتوب کمیټې ټاکل شوي چې په همدې موخه کندهار ولایت مقام کې د کندهار والی محترم حاج ملا صاحب په مشرۍ ناسته وسوه چې د کمیټې ټولو غړو ګډون کړی و او قانون د ښه نافذولو په موخه یې اړین نظرونه او مشورې شریکې کړې. ناسته چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل سوه. د کندهار والی ترڅنګ مرستیال والی الحاج ملا محمد صادق انقلابي، د 205 البدر کلی اردو قماندان ملا احمد شاه دین دوست، د کندهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مفتی کریم الله فقیر، د علماو شورا و رئیس شیخ مولوی ملک شاه صاحب، ارشاد حاج اوقاف رئیس شیخ مولوی عبدالبصیر فائز صاحب، د ابراهیم النخعی جامع رئیس قاضی عبدالصادق غزنوی، د جهادي مدرسې محتمم شیخ مولوی سرور شاغه، د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت رئیس مولوی عبدالقادر طه، کندهار ښاروال مولوی عبدالله روحانی، د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد عثمان، د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي، د امنیت امیر ملا محمد ولی شاغه او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. په پیل کې کندهار والی د کمیټې د ټاکلو اړوند وویل د مشرتابه حفظه الله د حکم پر اساس په ټولو ولایتونو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د توشیح شوي قانون په ښه توګه د نافذولو په موخه کمیټې ټاکل شوي چې په خبره یې د دغه قانون په ښه توګه نافذول تر هر چا همدا ستاسو ادارو پورې اړوند دي. نو اړتیا دا ده چې تاسو د خپلو کارونو ترڅنګ د دې شرعي نظام اصلي موخه چې شریعت نافذول دي پوره پاملرنه ورته ولرئ. ورپسې د اجنډا مطابق پر اتو موضوعاتو باز او خبرې وسوې، نظرونه شریک سول او په پای کښې د کندهار والي په مشرۍ ورباندې اړینې پرېکړې ونیول سوې او هم د یو شمېر موضوعاتو د ښه حل په موخه کمیټې وټاکل سوې. تر څو موضوعاتو وروسته ټولو مسؤلینو په ګډه وویل دا زموږ او ستاسو ټولو اسلامي او شرعي وجیبه ده او هم زموږ او ستاسو ټولو مسؤلیت دی چې د دې قانون په ښه تنفیذ کې له خپله اړخه پوره همکاري وکړو. دوی دغه راز د قانون د ښه تطبیق او له منکراتو څخه د مخنیوي په برخه کې له علمای کرامو، مخورو سپین ږیرو او د پوهنتونونو، مکاتبو او مدرسو له استادانو سره ناستې او مجلسونه مهم وبلل او په یاده برخه کې د دوی پر مهم رول هر اړخیزې خبرې وکړې.